الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فترشي افتكي منغا دا عقیدی دا وضاحت په سلسله کې دا مبارکه دوره یا درسونه شروع کړیو چې هغه تعلق ساتي د عقیدې سره، او باغی کې مونږه د کتاب التوحید شرح شروع کړی و د شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. او دا د عقیدې د درسونه چې د مسلمان بس عقیدې د ټولو نه اهم درسونه دي، د ټولو درسونو نه اهم درسونه هغه د توحید دي. ما دا خبره تاسو ته بیان کړې و تیر شوي درس کې چې زموږ په ملک کې د دې درسونو د دې بیانونو کمی دی چې په هغې کې د مسلمان عقیده بیانولی کېږي. نو ته به اورې یو عالم مقرر امیر سیوی که هر څوک دی به د اخلاقو خبره کوي او دی به د معاملاتو خبره کوي او بنیادی مسله به پرېښودي چې هغه د توحید ده. دین انکار نه کوي، اسلام کې اخلاقو مسله شته، د معاملاتو شته، د عباداتو شته، خو بنیادی مسله ول بیان کا. او په معاشره کې د هغه وخت پورې امن او امان نشي راتلی، د هغه وخت پورې معاشره نشي برابرېدی چې څو پورې دې معاشرې والا الله نه پیژندلی. نو چې الله وپېژني او عقیده وپېژني نو بیا چې د هغې نه بعد ته دوی ته څه ښه نو ډېر په شوق سره به یې مني هم، ځکه چې هلته به الله پېژندلی. نو چې ته ورته ووایې چې الله دا وایي نو بیا به یې مني ښه په اسانۍ سره. خو چې عقیده د توحید نه وي نو باقي اعمال هم برباد دي. او موږ له پکار د ټولو له چې د دې مسلې ابتدا د خپل ځان نه وکړو، د عقیده ولې زده کړو، په خپله عملی کو، د هغې نه بعد د خپل کور نه شروع کو. الله سبحانه وتعالی په سورة لقمان کې د لقمان حکیم په باره کې وایي وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، او کله چې وی لقمان خپل زوی ته هغه ته نصیحت کو یا بني لا تشرك بالله، زوی وی د الله سره به برخداران نه جوړې، شریکان به نه جوړې، باطل معبودان به نه جوړې د ځان نه. ګوره شروع لقمان حکیم د خپل زوی د خپل کور نه وکړه، هم دا قانون دی لکه څنګه چې الله سبحانه وتعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی وانذر عشیرتک الاقربین. کله چې نبوت ورته نوی ملاو شو یو څو ورځې بعد د آیت نازل شو چې پیغمبر د خپل خپلوان ویره کم چې نږدې او شرایط به د هغوی نه کې. نو اکثر ملګري دي چې خپل عقیده برابرې خو دې نه خبر هم نه چې زما د ښځې څه عقیده ده، زما د مور پر څه عقیده ده، زما د بچو څه عقیده ده. خو اوس دغې سره کاري د ښځې نه یو څو شي نه غواړي چې د شپې ورسره سملي، او دویمه دا چې د کور خدمت ولا برابر کوي. نور که د دې عقیده د شیعګانو وي، که د دې عقیده د بریلیانو وي، که د قبر پرستو وي، او که د سره عقیده نه وي. داسې هم شتي چې د سره عقیده نشتي، واړه زموږ دغې څه څه کار دی، او د بچو نه ریال او روپۍ او ډالر غواړي، او دا چې غواړي چې بس انجینیر شي او ډاکټر شي. نور دغې سره زموږ څه کار چې عقیده څه عقیده. نو همه مسله هغه عقیده ده. ښځه دې زما خدمت نه کوي، دې کې به ګزارو کو، هېڅ خبر نه کوي، د کور خدمت یې ونه کو. او که بل څه داسې کمی د خاوند په حقوقو کې وکړو نو خاوند له پکار چې ګزاره وکړي، خو په دې کې ګزاره نه کېږي چې الله نه پېژني، عقیده نه پېژني، پیغمبر نه پېژني. او دغه شان د بچو سره ښه مینه محبت ورسره کوو، خو دومره ده چې د بچو سره چې څومره محبت کوو د دې نه زیات محبت د الله سبحانه وتعالی سره کوو. زما ټولو ته د نصیحت دی د دې درسونو په دې اوله کې چې
د سچ تاسو زده کوي د خپل بچو ته خزو ته ملګرو ته مشرانو ته ټول ته به خای کما شرومي عمر د نزیاتی یا مقام د نوچتی هغه ته هم عقیده خې هغه ته هم منهج خې او بل مسله ده چې دعاګانې به د الله نه ډېری غواړي چې الله ما د توحید په عقیده باندې مضبوط ساته او د شرک نه مې بچ ساته ګوره الله سبحانه وتعالى په قران کې د ابراهيم عليه السلام دعا را نقل کړې ده رب جنبني وبني أن نعبد الأصنام يا رب ما او زما اولاد د بوتانو د بندګۍ نه لري ساته ور ابراهيم عليه السلام د بوتانو بندګي وکيس نبی هم یری نو ځکه یو روایت کې درځي چې ابراهيم عليه السلام په ځان وېریدو داغه نه بعد به سوق دي چې هغه په ځان نه یری مو خو نه چولې بل کلمه ویریدو صرف په کلمه ویلو کار نه کی استعقیده سره هیڅ ته پوس پکار دي چې خو کلمه ګو ډیر مسلمانان بتاته ملاوي چې صرف د کلمه ویلې ده بس ولې د قبرونو ته چې سجده لګي دوی کلمه نه وایي وای دي درګاونو دربارونو لږی دوی کلمه نه وایي دا مریدان او پیران او بیعتون او ولې دوی کلمه نه وایي ټول کلمه وایي دا صرف دا نه کلمه وایي خغټه دعوم کوي او د خپل کار ګره اسلام غني ثابتې يم په بعضو وهمي دلایل سره چې غدیو ته دلایل وایي الغرض دا چې صرف کلمه ویلو باندې کار نه کی کلمه به وي عقیده به زده کی بیا به خیر خلکو ته خپل په عمل کې به خلکو ته خیر او بل دا چې دعاګانې به الله نه ډیر غواړي چې الله ته په توحید باندې مضبوط وساتي او د شرک نه په امان کې وساتي دا غینه بعد بیا الله سبحانه وتعالى کامیابی درکړي د دې مخکې چې مونږه دا کتاب شروع کو کتاب التوحید د شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله یو څو مسلو ته اشاره په تیر شوی درس کې ما یو څو خبرې بیان کړې وي یو مې دا بیان کړو چې موږ عقیده ولې زده کوو دغه جواب د دوی مسله دا بیان شوی و چې مسلمان د توحید سره څه تړون دی او څه بکې خبره موږ ذکر کړې و درېمه دا چې د کتاب التوحید چې لیکلی شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دا سوکو دغه مختصر سیرت هغه ته مونږه اشاره کړې و او دا خبر مونږ بیان کړو چې هغه یو موحد انسان په دې جزیره العرب کې په دې علاقو کې تاسو به کوششيږي په دې کې د قبرونو بندګي وکړه او د قشن درګاونو دربارونو به وسنګ چې وزوم په دې ملک کې او اوس د ملک چې دینه الحمدلله ثم الحمد لله الله سبحانه وتعالى بالتوفيق سره او بیا د شیخ محمد بن عبد الوهاب او سره د امام محمد بن سعود الله يدوانه وبخي دا غوي غو مهنت او کوشش دا د فائدې لپاره دا خبره ذکر کوم ما ابو خپل زوی په سکول کې داخل کو د دې سعودي عرب په سکول کې ناغه په اولنی کلاس کې کتابونه ولنی ورګړو کور ته راو ما کتابونه کتو به یو کتاب التوحید ورکی ماشوم ته کتاب التوحید او د کتاب التوحید کې د سیز دغه ورکی نو په دې اوله کې استاد ته نصيحت لیکلې هر کتاب چې اسکول کې کې جامعه کې کې یونیورسيټي کې کې مدرسې کې اولنی مخبري استاد ته نصيحت لیکلې شوی دا غي ادارې تر طرف نه چې دا کتاب لیکلې چې ته به د دې څه پړاو کې دې څه بو کې دا مقصد دی دا هدف نو په دې اوله کې اوسو خبرې لیکلې هغه مې کتي نو دای لیکلې دي چې استاد ته او معلم ته موږ دا وایو چې دا ماشوم تاسو سره پوره کال به سبق وای دته په دې پوره کال کې دوه خبرې وخایا یو دا چې زمونږ رب څوک ته په دې به پوه کې دوی موږ په دې دنیا کې د صد پاره یو ولې دې دنیا ته راغلی یو په دې ولني کال کې به دوه خبرې وخایا دا ماشوم چې دا خبرې دی عمر نه زده کوي دنه څنګه موحد جوړیږي تاسو اندازه ولګو توحید ملک دی برکت ته توحید چې ماشوم ته په وړوکوالي کې دا خبرې زره ته نشي سپینګيري خیم هغه ته د پته نشي چې موږ دنیا کې ولیو او کې دې شي دا جواب دلدر کې چې دې لپاره یو چې پټي او زمکه او جیدادونه ساتو کې
کله چې جواب درکړي یو چې دې د پر راغلی او دلته ماشوم ته دا مسله خي دا یو ویلي دی دوه مسلې وته زده که بس دوه لازم نه چې دا خبرې یادې ماشوم نه دی خو چې دوه خبرې زده کی دی په یو کال یو زمونږ رب څوک ته موږ د چا بندگی کو دویمه موږ په دنیا کې ولیو د توحید برکات الله سبحانه تعالی دغه شان توحید او څنګه چې د ملک نشر شوی دی او خور شوی د الله سبحانه تعالی زموږ په ملک کې دغه شان خور کی الله سبحانه تعالی زمونږ په ملک کې چې کم خلکو شرکیه عقاید دي یا د تصوف او ګډ وډ عقیدې دي الله سبحانه تعالی ټول له هدایت ورکړي او الله سبحانه تعالی زموږ د ملک نه د درګاونو او دربارونو او د قسمه قصې د الله ختمه کړي مته صدا خبره کړو که تاسو ته یاد په دې باندې درس ختم شو چې د شیخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله په باره کې ډېری شبهې دي د بعضو خلکو سره او بعضو سره نه بلکې چې اکثر خلکو سره او پاغه باندې بهتانونه یو سو او زه به دغه جواب کوم زه یو سو شبهې ذکر کوم یو سو مشهوري دي څو ډېری دي خو بعض دي چې هغه د جواب لایق نه مشهوري به ذکر کوم او درته بیا ویم ګوره چې د شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هغه د نن تقریبا 200 کال مخکې مړ شوی او هغه د دې نجد علاقې او نظم قوم او نسب او دغه قوم او نسب یو دی او نه د چې ژوندې د مال پیسې راکې چې ته زما مشهورتیا کوه نه بل څه نه بل څه خدا سیب دې د پر چې تړون زموږ او دغه په منځ کې د عقیدې دراسه دي دا ټول علما دي سي ولید باز په شیخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله باندې غوسه کی کزه تذکرو کوم د امام ابو حنیفه رحم الله دا غوسه کیدو خبره ها بلکې کې دي زما تندې مخکول کی وګورئ د علماو حق دی پیژني څنګه د امام ابو حنیفه رحم الله منهج بیان دا خبره صحیح دا صحیح ده چې دا خطر طریقه ده نو چې د شیخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله منهج او عقیده بیان کما او دغه صفاتو کما او دغه دفاع کما نو به ته ولګوسه کی دا خو د امت یو امام تیر شوی دی کزه د امام بخاری تذکرہ کوم څوک په نه خپکی کزه د امام مسلم تذکرہ کوم څوک په نه خپکی کزه زده دی وخت د علماو په پاکستان کې مثال کې د یو مشهور عالم تذکرہ کوم څوک په نه خپکی وسنه چې یو عالمي خو چې د شیخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله نو موالي نو ډیر به تاسو خبري شروع کی او ځکه د یو طریقې زده کوم ځکه چې دا معلومول غواړي چې موحدین دلته سوق تیر دي شیخ تذکرہ وکړه د تذکرہ کوي چې به ټوپونه ډیر وال کړي پوه دا عقیده چې چلې سبحان الله دومره موحد انسان دي چې دنو کوم ځکه والد موحدینو پته وکړي او دا برکت دغه د دعوت او دغه د علم دی چې الله سبحانه تعالی ورکړو نو د امت یو عالم دی په موږ حق سم چې موږ د نور علماو کتابونه وایو لکه مشکات المصابيح موږ وایو د خطیب تبریزی رحم الله خدا کتاب موږ وایو چې اعتراض وکړي چې دا کتاب وایي ریاض الصالحین د امام نووي هیڅ اعتراض ونه کو بلوغ المرام د ابن حجر چې اعتراض ونه کو او چې کله د کتاب روالي د عقیده به ور اعتراض دی خو چې چل دی خبره کی نو سو شبهه اولنی شبهه د شیخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله د دعوت ته د وهابیت دعوت ویل د کوشش ته د بدنامولو او ځکه دا خبره یاد ساتي چې د زمکه په دې مخ باندې د شه ډله نشتی چې غوي ځان ته وهابیان وایي د زمکه په دې مخ باندې د شه ډله نشتی چې غوي ځان ته وهابیان وایي خدا وهابیان او ته هغه خلک وایي چې د دوی سره نه لګي چې د دوی سره نه لګي نو چې څوک توحید بیانوي دا واضح خبره لر چې ته تجربه وکړه ته د عقیده او سو خبرې وکړه به د رسول سم د تابعداري او سو خبرې وکړه خلکو ته وهابیونه به زمانه نوم بدل کړ نو دې سړی و چې زه وهابي یم نه دی ویل موږ الحمدلله د کلون د دعوت شروع کړل الله په توفیق سره په ما څوک نشي ثابتولای چې ما یو بیان کې یا یو کتاب کې یا په یو مجلس کې ویلي چې زه وهابي یم یا ما چاته ویلي چې راشه وهابي شه چاته ویلي خو ماته خلک وهابي وایي
ما ته خلک وهابي وایي. ابل یو کس زما مبارک سره نشریات نشر کړو یو مولا نو باغی کې دلی کړو وی دا کټاس او کټر وهابي د دوه ټکي سره زیات لګوي چې لکه خبره مضبوطه شي. ګوره دا بهتان شي مخونه چې تویلی چې موږ وهابیان یو نه موږ چې تویلی چې راشه وهابي شه. د شیخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله د دعوت ته د وهابیت نسبت ولي کیږي د دې جواب واوره. د افریقا چې کوم علاقه د افریقیا د دې په شمال کې په دویمه صدۍ کې د هجری دویمه صدۍ کې الته یو کس پیدا شو چې دا غنمو عبد الوهاب ابن عبد الرحمن ابن رستم الخارجي. دینمو کې فرق کوي. عبد الوهاب بن عبد الرحمن ابن رستم الخارجي د خوارجو عقیده وا او په هغه وخت کې هم علماء کرامو په د باندې فتوی لګولې چې د عقیده د منهج د قران او حدیث منهج نه لري. کله چې شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله په 11مه صدۍ کې دعوت ته توحید شروع کو نو دشمنانو سوچ کو چې دا سړی خو بدنامول غواړي کنه وسی چې لوګ دې څنګه بدنام کو د خو د توحید خور کو او قبر پرستی ختم شوا د بوتانو بندگی ختم شوا کاروبار بګی د ډیرو بند شو دا سوکو راشه اغنم چې هغه دی عبد الوهاب بن عبد الرحمن ابن رستم اغنم برولو په دبه ولګو نو دته د دې دعوت ته وهابیتوب وایو نو خلکو ذهن بزی اغه وهابیانو ته چې دا غوی نسبت چاته کیږي عبد الوهاب بن عبد الرحمن ابن رستم ته د بدنامولو د پاره د دعوت نسبت اغه ته وکړو انا کده کمزوري خبره. عبد الوهاب ابن عبد الرحمن ابن رستم دا په 190 هجری کې مړ شوی په 190 هجری کې مړ شوی او شیخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله په 12مه صدۍ کې مړ شوی او یا په 13مه صدۍ کې مړ شوی. نو څومره فرق دی په منځ کې تقریبا سره پاسه زر کاله فرق دی په منځ کې. نو کمزې کې هغه او کمزې کې ده نو دا فائدې ده ساتي. ګوره دا ابن رستم چې کوم دی دا چې کوم گمراه انسانو د دعوت صرف په افریقا کې چریدو هم په شمال د افریقا کې او د شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دا خو عالمی دعوت ته په جزیره العرب کې خصوصا ټول جزیره العرب کې خور شوی. بل مسله ده ساتي چې شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله په خپل کتابونو کې په خوارجو باندې رد کړي چې هغه عقیده د هغه عبد الوهاب د کوم چې د افریقې دی نو څنګه د دې نسبت هغه ته کی. درېمه خبره ده یاد ساتي د شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله د دعوت د وهابیت دعوت ویلو نسبت وهابیت ته کول د نسبت غلط وجه ده هغه عبد الوهاب دی داسې دی محمد بن عبد الوهاب دی نو نسبت چې دی شیخ ته کې نو بیا به هغه کس ته چې څوک د په لار رواني هغه ته محمدي وي سبوته محمدي. نو دوی دا سوچو کو محمدیان او ته به خوجا خړې شو دوی به خوشالي چې متخلق محمدیان وي دغه چې مو خو یو د محمد صلی الله علیه وسلم په لار نو محمدیان خو مونږ یو وسوک راشي وهابیان او ته وای نو بدنامي به وشي هغه عبد الوهاب په پیادي نو بیا نسبت غلط ته وجه دا چې عبد الوهاب بنده د وهاب نوم خو وهاب د خدای الله نوم وهاب د چا نوم دی د خدای الله نوم دی بیا د نسبت غلط دی. نو د شیخ محمد بن عبد الوهاب د پلار نوم دی عبد الوهاب د خدای نوم خو نه دغه نوم خو محمد. نو دیږي کی دا فائدې ده ساتي چې وهابي نوم باندې هیڅ دل نشتی او دغه خبرې جواب چې ولی د دې شیخ رحم الله دی دعوت د وهابیت نسبت کیږي او پای کې دشمنان څه کوشش کوي ولی دا کار کوي دغه وجه ذکر شو. او چې کوم ځای توحید بیانې
چې کوم ځای کې توحید بیانې ته خلک وهابي وي دا هم تاسو تجربه وکړي تجربه په بل نوم بدینه ده هم د قبوی دا وهابي خاصمره چې تا کې توحیدی دومره بتا تستانه هغه کمزورې وهابي وي لکه اوس یو سړی قبرونو لذي راځي ابل ته قبرونو لتګ راتګ دا غلط دی نه دې دته وهابي وي بیا بل کس راغی د بل کس غلطیاں نیم بیان کړي لکه چې سنه ست توحید کې گزاره دغه ته وهابي وي نو بیا د ټول غټ وهابیان هغه ته وي چې چا قران او حدیث مضبوط رټی کړي اته وهابیان وي دا وهابیان دي نو دا امام شافعی رحم الله دا خبره کړي امام شافعی رحم الله وی چاو ته وی ته شیعی کنه هغه ته وی که شیعتوب د پیغمبر سره محبت ته وی او که شیعتوب د آل بیت د پیغمبر د کورنۍ سره محبت ته وی او د صحابه کرامو سره محبت ته وی د غوی په منهج باندې تک ته وی نو باید ساتي چې ټول غړ شیعه زما خو دا شیعهګان دروغ وی دوی اسی شیعه نوم استعمالي نو موږ ځان ته وهابیان نه وایو خو که څوک را باندې بیا میږدي چې ته وهابي نه که توحید منل وهابي توبي او د پیغمبر تابعداري وهابي توبي نو به سید وایرت زمو خو کار د قران او د حدیث ته تابعداري سره دي تم پام نشته الحمدلله چې څوک را تسسنوم وای ځکه په دې بسلاړو نو بیا خو د دعوت او د کار برانه ودرېږي دویمه شبهه باز خلک دا وی د دې شیخ محمد بن عبد الوهاب یو ورور د غنمو سليمان ابن عبد الوهاب او يقول هغه خپل ورور پر رد کې کتاب لیکلی دی الصواعق الالهيه في الرد على الوهابيه یا فصل الخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب هو د پرد کړي نو صحیح خبره ده چې دا دروغ دي د یو کتاب شتیم نه چې سليمان بن عبد الوهاب لیکلی په خپل ورور باندې او ردی وکړه ها د سړي تاریخ کې چې په اوله کې چې کله شیخ رحم الله دعوت شروع کړي د ورور ولا خبره نه منله او دې کې تعجب نه لبکا لکه اوس ته الله د قران او حدیث په مسله باندې پوه کړي لړې پلار ته بیان کړه نو لازم خو نه چې اول ورځ نه مستا خبره مني د ډیرو سره په کې پلار ورونو دومره دښمنی کړي چې د کور نه شړلې د کلی نه وېستې دي نو سوال و موږ سوایو چې ستاسو دعوت غلط وزکه چې پلار د سره ونه منله ها سونی شوې لکه نو د سليمان بن عبد الوهاب د پاوله کې د خپل ورور خبره نه منله بیا ورسته دغه سره یو کتاب د په عنوان المجد فی تاریخ نجد پای کې به دادی چې په اخر کې شیخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله ضرور سليمان بن عبد الوهاب راغه په خپل ورور پسې او د پاوه کې قاضي او د حرم له علاقه نو راغه دغه سره کېناستو شیخ وته نصیحتونه کړیو کتابونه وتم لیکلو رسالې وتم لیکلې نو بیت معذرت کو دا خبره او توازی کړي چې په اوله کې زستا په خبره باندې پوره نه عمر رسیدل دویمه دا خبره ستې دروغ ته ګوري وې د کتاب لیکل د الصواعق الالهيه في الرد على الوهابيه نو دا خو دې په خپل پلار باندې بیا رات کوي در پلار نوم سره عبد الوهاب نو څنګه دی چې په وهابیانو باندې رد دې دروغ ته ګوري دویمه دا چې په دغه ټیم کې خو دې دعوت له وهابیتوب چانه دا خو ته ورسته وي چې کله شیخ مړ شو او د توحید خور شو نو خلکو په نوم د وهابیتوب کې خو په دغه وخت خو ته چا دانه چې د وهابیان دي نو څنګه دې کتاب ولیکل شو چې بای کو وهابي نوم راغله د دلیل له باندې چې د دروغ دي درې شبهه وی شیخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله د قبرونو زیارت نه مانی دا خبره یې ساتي چې دا شبهه خو واضحه ده او باطله ده او منګړت او کمزوري ده تاسو ان شاء الله به درسونه کې ووري دا هغه منهج هغه د قبرونو مبارک یې ها دای ویلی دي چې د قبرونو زیارت چې کې نو باغی سره په آخرت را یادې او د مړو د پاره به دعاګانې د الله نه غواړي او قبرونه مبرونه بنسټي نه به د قبرونو خاوري خوري نه به د قبرونو د زیارت لپاره وګدي سفرې کې نه به د قبر والا نسغ غواړي
نه به دې قبرونو باندې ګلونه اچي، نه به د قبر پخې، نه به دې قبر باندې نومونه لیکي، نه به دې قبر سره سجدي لګي، نه به په جمعات کې دنه قبرونه جوړې، نه به قبرونه دنګي. نو دا خبرې خو د ټولو ناول زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي، دا خو هغه کړي دي. نو بیا خو په هغه باندې هم دا رد وکړه کنه چې هغه د قبرونو نه منع کړي دا دروغ دي. نو د دین منع کړي، دین منع صحیح ده کنه صحیح دا خو صحیح ده، زموږ دین دی. دا قال الله وقال الرسول. دا شیخ محمد عبد الوهاب رحم الله خپل ځان غونې دی بیان کړي. سلورمه شبهه وی کم سړی چې وهابي په دې کې سختی ډېرې دو شدت پسند دي. څه دي؟ شدت پسند دي. سبحان الله. د دې شبهې به زه جواب وکړم. په دین باندې مضبوط عمل کول نوم ولې د شدت پسند ورکو او نوم ولې د دهشتګردۍ ورکو. د انګریزان يهود او نصارم دا خبره کوي وي مسلمانان ډیر ښه خلک دي. څه دي؟ ښه خلک او صرف څوک وي دا وابیان چې وته ویل کی دا ښه خلک نه دي. ما دی هندو پندت بیان اوریدو په انډیا کې کو هغه وی زمونږه او په انډیا کې د مسلمانانو ډېر ښکلي حالات روانو، ښه گزاره کېده، خو د کمې ورځې نه چې د وهابیان را پیدا شوي دي کار وران کړی. ولې ځکه چې وهابیانو صفا خبره وکړه چې بھئی د الله د دوست سره به دوستي کوو او د الله دشمن سره به دشمنی کوو. خبره واضح کړه، کار وران شو. دوی کار وران شو که مړه پرېږده د وهابیانو یې ګیره به پرېږدي او وړکې به نه او پنسي به د ګیټو نه بره ساتي او مونځ به په دې طریقه کې او غم خادي به په دې طریقه کې او په غم کې چې د خیراتونه دغه ځکه نشي کولی او په خادي کې دا نشي کولی او په منځ کې به دا دسي او په قبر کې به دا دسي کې او په جومات کې سخت خلک دي. ورکولی شدت پسند خلک دي. په دین باندې مضبوطوالی ته شدت پسند وي. او نور چې پستی پستی خبرې کوي نه هغه څه دی دا حق پرست علما دي، برکت دی خو لکه وي. یو ډم دی توبه ویستی ده د سندرو نه پښتن دی، نو هغه بیا د یو مشهور مقرر عالم نه دی مقرر تقریرونه کوي، نوم یې نالم نوم اغستونه بیا ډېر خلک بیا ما په خیر یادوي او صفتونه براله بیا کوي. دا ډېره ناشنا خبره ده چې کور کې دننه ناشي، په کور کې په هغه کوټه کې ناشي چې هغه په ګوټ کې بیا دغې په ګوټ کې ناشي او په ما باندې ردونه کوي. ښه د حکومت نه پیسې واغستې وي ته راشه مخامخ خبره به وکړو، خبره به واضح کړو. نو دا یو مقرر دی دې ډم چې توبه وویستو نو د ده صفتې کوو. خسنګ صفتې کوو یرو د ده په شان انسان او د ده په شان عالم او د ده په شان تقوادار او د ده په شان پرهیزګار معنی دی لیدلی. دا خو د دغه القابات دي چې کومې ورکو. خسنګه وی په جاز کې ما د سفر کو چې دنه متاثر شوم هغه دي په جاز کې ما د سفر کو نو ماته په دې جاز کې وی چې تا خو سندري وی کنه ما چې وی چې تا پلانې سندر وی زه حیران شوم چې لکه د دې ګوره ما سره ټوغه کوي کنه د غصې نه وی زه غره نه چې ماته سندر وای دریم پر راتبه وی ما سندر وی او مولانا صاحب د لاس دسی په دې ځن یې خو لري ما ته ګوري وی ما چې سندر ختم کړې ما ته وی چې ماشاءالله څه خسته आवाज الله تعالی درکړي. وی بیا ته چې د انډیا غ پلانې سندر هغه ته یاد نه نو جواب چې دغه لګي وای وی هغه او د مولانا صاحب مقام زما په زړه کې ډېرې دوړې چې دومره اوچت انسان ته وره ما ته وی سندر وای. نو دا کار خو موږ نه جو کولای که څوک د دې دراسه شدت پسند وي چې زه به یو کس ته چې سندر ما ته وره او زه به د دې شناسه مو سبحان الله وبالعزیتی وای ما نو ګوروي علما دسی او یو د وهابیان دي سندري حرام دي، شراب حرام دي، نسوار حرام دي، پرده به خزه لازم کوي
کور ته د نرور نشی راتلی، کور ته د ماما زوی نشی راتلی، کور ته تر زوی مړ ځان نه سخت دین جوړ کړي. نه نه د اقا سوچ دین دې کوم چې اسمان نه راغلی او دا چې کوم سره ته خوشاله کنه ته به کې ملاوټونه کړی. ماته اوس دا یو کس واقع بیان کړو اله په تبلیغ کې مې سورې ګرځېدو بلکې مشر دیری ته په زلالمو شور موټه کوونو مې پلانې شتي او دنه ناس کم ځکه زمو کو دیری په منځ کې کوم د ناس ته زیاده کنه روټي د پاره اکثر امرګری وکي دغه ځکه فلم لګېدلې د انډیا او د بکیم ناس تشبیه دي جاړي ته څه کوي سکه دی لکانو ویلا شی ولای د دې سړي خلاف پسوکو کی ها د دې دعوت څه بدیش د چا بدیش د دعوت دا خسته دعوت او دې سیمولیان خو دوی خوختي د انډیا فلم ته سره کینی بس دې الکانو ولګون وسو سره سکه خلو کې دغه دې بل یو حق پرس علم بوله نه ورنه کار باغ دا کړو چې دوی ته ویل چې دا کار ستاسو د ګناه دی حرام دي خو نه فرمانی د الله نه فرمانی پیغمبر نبی وسره طبيعت لګیدو او زه طبيعت نه لګید نبی به لازم دا ټاپره چول چې د شدت پسند دی. نو شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هغه ته د شدت پسندۍ نسبت دا غلط ولی ځکه چې دا خو به ته نسبت د دې شدت پسندۍ کې قران او حدیث ته الحمدلله چې څوک د توحید عقیده بیانې کې هیڅ شدت پسندی نشته او هیڅ دهشتګردي به نشته الحمدلله چې د توحید عقیده دی په ملک باندې امن او امانی او شریعت مونږ ته آداب خوري دي الحمدلله. دا غلطه خبره چې د شدت پسند خلک ته او دا سخت خلک دي نه کوم چې الله او د الله رسول سختی کړی دا الته سختی کول له دینداری ده الته سختی کول دا دینداری ده کوم چې د اسانتیا مجالي لارین خبره به اسانه چې څومره اساني او په شرط دي چې مجال بکی لار جوړیږي دې لپاره په شریعت کې رسول شوبه شوي سلو پینځمه شوبه ده وی شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله به مسلمانانو ته کافران وی مسلمانانو ته به کافران وی سبحان الله. هغه رساله لیکلي وقسیم والوته قسیم علاقه چې په هغه وخت کې به د شیخ باندې دا بهتان لګیدل چې د مسلمانانو ته کافران وي. نو شیخ دغه په جواب کې لیکل کړي نو په هغه کې دا خبرې لیکلي دي یو په کې دا لیکلي و وی خلق په ما باندې دا بهتانونه لګي چې زه مسلمانانو ته کافران و موحدینو ته کافران و وی زه خو هغه سړی ته کافر نه وایم چې څوک د احمد البدوی په قبر باندې سجده لګي دا مشهور دی په عربو کې او پیر دی او د عبد القادر جیلانی قبر ته چې څوک سجده لګي زه ډایرک باغ باندې د کفر فتوا نه لګوم ځکه چې جاهل دی. نو چې پوهه کړی شي خبر وته واضح کړی شي حجت په قائم شي به نه مني به دغه مسله راځي. نو څنګه مسلمانان کافران کوم زه خو دوی تم کافران نه وایم تی سړیو په ځای باندې کفر فتوا لګي په مسلمان باندې په قبر باندې یو سړی ولیدو او قبر ته سجده لګوله ته به ډایرک د کفر فتوا لګي نه. ځکه شیخ البانی رحمه الله نږدې وخت تیر شوی تقریبا شل کال مخکې هغه ته یو صوفي قبر پرست ټلیفون وکړو او ته دا وی تاسو وهابیان مسلمانانو ته کافران وای کفر فتوی لګوي. شیخ ته بیا وته شیخ رحم الله دا وی چې یو سړی قبر ته سجده لګي او عبادت کوي تاغه ته څه هغه زه ته کافر ویم چې قبر ته دې واضح سجده لګي عبادت کوي زه ته کافر ویم. نه شیخ ته ویل موږ ته کافر نه وایو موږ ته چې ډایرک کافر نه وایو موږ بزو معلومات وکاو د شروط تکفیر دي موانع دي دغه نه بعد بیا ګورته او د ډایرک کافر وي نو تکفیره ته کزما هغه بس ټلیفون کټ کو کټک الټا کیسه باغه کی ثابت شو
او اسی شیخ رحم الله پوری بهتان لګو. نو دا په موږ باندې بهتان دی چې دوی تکفیر کوي د خلکو. الحمدلله موږ د مسلمانانو موحدینو تکفیر نه کوو. تکفیر په مسله کې موږ خسختی کوو چې دا د عوامو کار نه دی، دا د علماو او به علماو کوم د راسخین علماو چې په علماء دي د غوی کار دی. الحمدلله. ها بل شبهه ده وی شیخ رحم الله دا خبره کړی ده چې د الله چې کوم صفات ته غدي سیدی لکه د انسانانو دم کمزوري خبره. په دې باندې شیخ رد کړی ده. دا خبره کړی ده چې زما د ایمان دی چې د الله صفات ته حقيقي خدای کیفیت الله ته معلوم دی. ځکه دا بس خلک تاسو بل ټکی اوري د ساتي، بس خلک مونږ ته مجسمه وایي. څه مجسمه نه د الله لپاره جسم ثابتوي او وی چې الله دې جسم د څنګه د انسانانو د دروغ دي. د سیب دې لپاره چې خلک د زړه تور شي د حق دعوت نه بس. ها دا به ومه شبهه ذکر کو، اخرنی به ذکر کو. ومه شبهه دا ذکر کوي. وی شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دغه سلور مذهبونو نه انکار کړو. سلور مذهبونه کوم یو دي؟ فقهي سلور مذاهب: حنفي مذهب، شافعي، مالكي، حنبلي. ویغه بدانه منل او دین انکار کړو. دا غلطه خبره. دا اوس خلک مونږ ته دغه خبره کوي. زموږ مبارک وي دوی مذهبونه نه مانی. چا ویلي چې مذهبونه نه مانی؟ ها امام محمد بن عبد الوهاب رحم الله به دا خبره کوله وی موږ مذهبونه منو، امامانو منو، خو دا چا خبره چې قرآن او حدیث ته نږدې په هغه باندې عمل کوو. د دې د لاسه په دا بهتان ولګو وی د مذهبونه نه مانی. نو دا خو موږ مو وایو الحمدلله چې خبره د چا زوره وره ده. ها د الله او د الله د رسول. یو مسلمان به دینه علاوه بل څه خبره وکي؟ هر مسلمان دا وي. نو بیا هر یو ته دا وایي ته مذهبونه نه مانی. او هم دې د مذهبونو د امامانو دي سلور امامانو دوی زموږ د تربيت کړي چې تاسو له خبره را ورسي نو پای کې دا وګورئ چې کوم خبره د قرآن او حديث سره موافقي په غي باندې عمل شروع کړي. نو په شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باندې دا بهتان چې د مذهبونو نه منل د دروغ دي. مذهبونه منل، امامان منل، علماء منل، خدای به وسره لګول دا خبره په شرط دی چې دلیل وسره وي. ټول مسلمانانو منهج دی. دا ټول مسلمانانو منهج دی ولله الحمد. د دې نه بعد د کتاب شروع کول مخکې د کتاب د عنوان د کتاب التوحید. کتاب التوحید د توحید معنی دا وحد یوحد توحیدا، یو شی یو کول. د په لغت کې مطلب دی یو شی څه کول؟ یو کول، یوازې کول. لکه چې ته لکه څنګه د قلم ما راواسو د واحد یو دی. نو توحید لغوي معنی دا یو شی یو کول، او اصطلاحي معنی دا چې الله سبحانه وتعالى یوازې ګڼل په اولوهیت کې، په ربوبیت کې، او په نومونو او په صفاتو کې. او تفسیر مخه ته خبر روان دي. خدا خبرې چې کومې زکومه کې دي شي چې دا ډیرو ملګرو ته او رونو او خويندو ته دا خبرې نه وي ښکاري. خو زه به حتی اوسه کوشش کوم چې خبره څومره واضحه کولای شم دومره به واضحه کوم. او که دا غینه بعد په مسوک په هنشو نو موږ موقور کو دي ملګرو ته، دي رونو او خويندو ته چې د دې مسلې وضاحت طلب کولای شي زمانه. او زه یو پیر نه، دو پیر نه، زر پیری بیانولو ته تیار یم. لکه چې موږ ناس دلته دې لپاره یو چې الله سبحانه وتعالى دین زده کو. نو خیر دې که پوه نشي نو بیا مانه ته پوښتنه کوي ته دا خبره کړې و دا څنګه زبد بیا په کوم بیا او بیا وسرته عادت شي. دا خو د توحید تعریف دی. بیا د توحید اقسام دي. چې موږ کتاب شروع کوو د توحید مبارک نه چې توحید خو راته پته کې چې توحید څه ته وایي. د توحید اقسام دي. بعض علماء دو قسمونه بیانې، بعض درې بیانې.
نو دوه قسمونه چې څوک بیانې هغه یو توحید دی توحید المعرفه والاثبات یعنی د الله پیژندل او د الله لپاره نمونه او صفاتونه ثابتول دویم توحید دی توحید الطلب والقصد د الله طرف ته طلب نو دی کې عبادت راغی دنه یعنی چې عبادت به یوازې رچا کې د الله بکې او بعض علما د توحید تقسیمي درې قسمونه ته دغه مشهور دي هغه لیک تفصیل کوي نور دوی خبره مقاله دوی خبره هم هغه ده د دې مخکې چې موږ د توحید د اقسام ذکر کو په موږ باندې بعض خلک اعتراض کوي څنګه وي تاسو د توحید درې سو د تقسیم کو آیا الله او د الله رسول تقسیم کړي درې سو ته نو جواب دغه مسلې ده چې د علماو د پوخانه د طریقه را روانه ده چې مسلې تقسیمي د دې لپاره چې د مسلمانان په آسانی سره پوه شي او دوی په خطر طریقې سره یاد کړي اوس دا تاسو دې ته کتلی نه دي چې د عام خلک دا خبره کوي په مانځ کې دومره فرض دی او دومره پکې ارکان دی او دومره پکې چې سنن دی او دومره پکې دا وای کنه وای یو حدیث کې ماته څوک ثابت کی چې بای کې دای چې پیغمبر په یو ځبن د ټول ذکر کړي چې د منځو واجبات دي او د ارکان دي او د سنت دي شته دي نشته نو به کوم ځای دا خبره رااله علماو چې کله قران او حدیث مطالعه وکړه نو دا غینه دا خبري راوستي چې دا خبري خو لازم دي د دلایل پرانا کې دا واجبات شو دا ارکان شو دا سنت شو هغه له به نمبر ورکړي 1 2 3 4 5 6 نو دا د امت لپاره مسله اسانه شو د امت لپاره مسله څه شو اسانه شو ګور پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وکړه د صحابه کرامو هغه سوچ او ذهن خپل طرف تراړو او دی خبرې ته راړو نو سبب وي لکه مثال یو حدیث کې دی وی ثلاث من كن فيه وجد حلاوه الايمان درې خبرې چې بچا کې د ایمان خون به وسکي و دې کې دې خبرې ته سوچ کوي سو خبرې درې بغیر د دې درې د ټکونه پیغمبر د خبره ذکر کولای شو کني شو ذکر کولای شو کنه دا درې به کې ولي وي د دې لپاره چې دوی د ذهن دې طرف ته راوړي بل د درې یا دول اسان دي بل د چې په ذهن کې به ترتیب کینی چې د درې خبرې دغه لپاره وي نور د دین علاوه پیغمبر ذکر کولای شو چې دا خبره دا چې بچا کې د ایمان خون بسکی بغیر د دین چې درې خبرې دي علماء کرامو چې دا خبرې بیان کړې دي چې دا واجب دی دا رکن دی دا سنت دی دا د عوامو د سنتیا لپاره خصوصا علماء ته مفتیانو ته د دې ضرورت راځي لکه ته زما خواله راړي او ما نه ته پوښتنه چې ما مونږ کو په منځ کې می سجده ونه کړه زما د رکعات او د مونږ شو کنه اوس چې ته دومره د غټ د قران کولاوي او ګوري او به د حدیثو د ذخیره کولاوي او چې د دې وګوره صح حکومت او سن هغه علماء د مسلې ته اسانه کړي قران حدیث پرانا کې نو ویلي دي وي سجده رکن دی او د رکن نه بغیر رکعت نه کی او د رکعت نه بغیر موز نه کی مسله څومره اسانه شو خیو سړی راغی وی ما موز کو خو سبحانك اللهم بك ونوي نو د قران او د حدیث پرانا کې چې انسان مطالعه او کې علماء الله دغه طاقت ورکړي نو دا غینه د وځي کې چې په منځ کې سبحانك اللهم ویل سنت دي نو واجب دي او نه رکن دي نو سنت چې پاتې شي موږ کې کنه کی نو دې سړي موږ شو موږ شو نو د دې دلاسه علماء د توحید درې ایسو ته تقسیم کړي بل مسله د ساتي چې دا ګوره شیخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله نه تقسیم کړي نه شیخ الاسلام ابن تیمیه او نه امام ابن قیم پوخانی چې څومره علما دي لکه امام طبری رحمه الله څومره پوخانی عالم دي ابن منده او ابن عبد البر او نور علما مشهور د امت علما پوخانی هغه دا تقسیم کړي دا مسله دا هغه وخت روانه اسنه چې اوس شیدنه اهل حدیث دا مسله د ځان نه جوړ کړه یا بس خلکو دا تقسیم د امام ابن تیمیه دی یا ابن القیم نه دا بوختان لګول دا تقسیم د پوخان را روان دي الحمدلله
نو دې دا واضح شو چې څوک ستا په تقسیم باندې رد کوي نه دې اسی تاسو سره تعصب ساتي نور د سره دلیل په دې باندې نشته. موي کنه چې بعض علماء توحید تقسیم کړي دوه ته د دوی غونډه خبره کړي د بعضو دریو ته تفصیلی کړي. نو اولنې قسم توحید او دا خبري یاد کی او بیا ته یاد کی اسانه خبري دي ګرای نه ډیره اسانه. توحید په درې قسمه دغه د پوخانه نه مسله روانه. توحید په درې قسمه تفصیلا چې بیانې د دین زیاتول د هغه علماو نه مخکې کېدلي او چې څومره زیاتې اټول په دې کې دن راځي. اټول په دې کې د کته څلورم قسم ذکر کاوه به دریو کې کته پنځم ذکر کاوه به دریو کې نو ګد مزه درې قسمه. اولنې توحید د توحید ربوبیت. توحید ربوبیت ربوبیت ټکه غستې شوی د ربنا چې نه ربنا الله زمونږ رب دی. توحید ربوبیت څه ته وایي؟ الله یو ګڼل یوازې ګڼل دغه په کارونو کې. د علم تعریف ته او په اسانه پښتو کې مې ته وکړو که په دې پوه نه شوې نو بیا دعاګانو له او بادامو له زور ورکه. بیا اولنې قسم څه دی؟ توحید ربوبیت. څه مطلب دی؟ الله یوازې ګڼل د چا په کارونو کې خپل کارونه دا ټکي مجمل لې. الله یوازې ګڼل د چا په کارونو کې؟ د الله په کارونو کې. ان الله کار څه دی؟ پیدایش، رزق، نظام چلول، تدبیر کول د دې دنیا دا ټول کارونه د الله دي او د نور او په دې باندې ډېر دلایل دي. لکه الله سبحانه وتعالى په سورۃ الزمر کې وایي الله خالق كل شيء. الله خالق دی د هر شي. نو الله یوازې ګڼل پدې کې چې الله پیدا کون کې دی. دا توحید ربوبیت. الله مالک دی. تبارک الذی بيده الملك. دا توحید ربوبیت دی. د دې دنیا نظام څوک چلی؟ الله چلی. تدبیر کون کې څوک دی؟ الله دی. يدبر الامر من السماء الى الارض. الحي القيوم. قيوم کوم دا معنی د نبرته ده. رزق ورکون کې څوک دی؟ الله دی. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. په دې ځمکه باندې چې څومره زنده سري ګرځي هغه ټول رزق چې هغه په الله باندې دی. جون ورکول مرګ ورکول د چا کار دی؟ د الله. هو يحيي ويميت. دا ټول په توحید ربوبیت کې دن راځي. نو بیا د توحید ربوبیت او معنی دا ده الله یوازې ګڼل د الله په کارونو کې. او د الله کارونه څه دي؟ پیدایش، مرګ راوسته، رزق، نظام چلول د دنیا او دیسی بسی بیا مخکزه تدبیر کول د دنیا او نظام او د ټول په دې کې دنه راغلی. خدا خبره ساتي چې د مکی مشرکینو د توحید منو. د مکی مشرکینو د توحید منوي. توحید ربوبیت څوک نه ته پوښتنه چې مکی مشرکینو کم توحید منو نو کم یې منو؟ توحید ربوبیت منو. پاغي باندې دلایل ولا ان سالتهم اي پیغمبر کته ته پوښتنه د دې مشرکانو نه من خلق السماوات والارض. چا پیدا کړی د زمکه او اسمانونه وسخر الشمس والقمر او مسخر کړی دی نور او سپومې ليقولن الله. نو دوی وسه جواب درکې چا؟ الله. دا غو منی ګوره. بل ځکه الله يقول من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. دوی نه تاسو څوک دی رب د و اسمانونو او د لوی عرش رب څوک دی؟ سيقولون لله. دوی چې الله. دا منی اوي. نو صرف دی بازو دغه خبر راټینګ کړي ده چې کچ دعوتوم کوي چاته نصیحتوم کوي زمکه الله پیدا کړي، اسمان الله پیدا کړي، غرونه الله ودرولي، باران الله راوري، رزق الله ورکي، مرګ غور کوي، جون غور کوي. نو دا خو د مکی مشرکین هم بني. بیا ولي ته مسلمان او کافر؟ بیا ولي ته موحد او مشرک؟ اهم نقطه بل روانه ده.
نو دې ځنه دا فائدہ ثابت شو به مخکې تفصیل کو چې یو سړی جواز توحید ربوبیت منی په دې سره دې مسلمان کېدی نشي په دې سره دې مسلمان کېدی نشي دویم قسم توحید دې توحید الوهیت د الوهیت ټکی د الہ نه غسته شوی د الله د الہ نه غسته شوی او دې ته توحید عبادت هم وایي توحید عبادت د دې لن تعریف الله یوازې ګڼل د بندگانو په کارونو کې هغه ولني کې سو الله یوازې ګڼل د چا په کارونو کې د الله دې کې د بندگانو کار سره عبادت کې نو الله یو ګڼل د دوی په عبادت کې یعنی د عبادت په خالص ته چا کیږي د الله سبحانه و تعالی لکه دعا یرا توکل مرسته غوښته پنانی و نظرانی او منختی سجدی رکو د څومره عبادتونه چې د ټول چا لپاره دي الله لپاره دي لکه مثال کې دعا وقال ربكم ادعوني او تاسو رب دا وایي چې دعاګانې زمانه غواړي دعا عبادت ته کنه نو چې اوس ته لاړې قبر ته ودرېږي پلانیه مالدار کا پلانیه مالدار کا ته الله یو وګڼو دی کې ها نه ته خو دیم شریک کو کنه تا ور سره دیم شریک کو ها يرى بصير الله نك انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين يرى به په دوه قسم میدان فائدې ده چې اکثر کې دي چې زړه کې راغلي چې يرى همغه کو د دشمن نیم کو د طبيعي يرى دغه نه یم هغه يرى چې د عبادت په توري د عبادت په توري اوس موږ الله لیدل نم دی لیدل خو یری ګوتی د عبادت ته دا عبادت ته دا یره دا به خالص د الله نه کې او دغه یره چې په انسان راشي چې د دشمن نه ویریږي د حادثې نه ویریږي د طبيعي یره ده دلته دغه یره نه مراد ها توکل بصری په الله کې ځکه دا عبادت وعلى الله فتوکلوا ان كنتم مؤمنين الله وک مؤمنان ان توکل بصری په الله باندې کوي ها مرسته بصیر د الله نه غواړي اياک نعبد و اياک نستعين د دې مسلو تفصیل ان شاء الله پر روان درسونو کې خره روان دي چې مرسته خو موږ د انسانانو نم کله کړه غواړو ولې دا شرک دی د دې مسلو وضاحت به روان درسونو کې راځي خو تاسو سي په عبادت باندې مثال او دغه دلیل پیش کوم ها موږ پنانی و د عبادت لکه واست پنادي ونی و بغیر الله پوری په شرک واقع شو او دلیل باغی باندې چې صرف په الله پوری نشي قل اعوذ برب الناس ز پنانی سم پچا پوری په الله پوری چې رب د انسانانو دی او سبحان الله د دې ساتي او څومره جګړه چې د باطل او د حق په منځ کې روانه ده هغه په دې توحید کې روانه ده په دې توحید کې هغه ولني کې نه ده ګوره هغه ولني شبه متفق دي یعنی اتفاق په د غالبونو ډلو دی د يهودم باغی موږ سره اتفاق دی د نصاراوم دی د مکې د مشرکانو هم دی د ډیرو دی ډیر لږ خلک دي چې توحید ربوبیت ته انکار کوي او هغه دغه دهریه دي ملحدین هغه ته انکار کوي فقط نو دغه نه چې انکار نه لري کړي خو مته واستوي چې دغه د منلو د لاسه صرف څوک مسلمان کېدی نشي چې څوک پر وسره د توحید نه منلي مکی مشرکانو منل چې اسمان چا پیدا کړی الله پیدا کړی خو چا چې اسمان پیدا کړی دی یوازې بندگی د نه کول ځکه مشرک پاتې شو دای منل چې رزق الله ورکي دای منل چې مرګ او جون الله ورکي خود دغه الله چې دوی وی چې د مرګ او جون ورکي دغه سره بوتانو مشرک کړو دغه د لاسه د مسلمان نشو دا فرق دی نو کچرته تداوي چې د توحید مطلب دی زمکه الله پیدا کړی اسمونه بیا ابو لهب موحد بیا خو هغه موحد شو کنه شو بیا خو هغه شو اصل مسله دا توحید دا هم د دې لپاره پیغمبر راغلی بیانولو لپاره ولقد بعثنا في كل امه رسول موږ لګره د هر امت ته پیغمبر سره پر الله ان اعبد الله چې بندگی به یوازې د الله کوي دا کوم توحید دی ها توحید الوهیت
دلته الله دا وري چې موت دا وی چې ته به دا وی خلکو ته چې زمکه وسمونه الله پیدا کړی ده نه ان اعبدوا الله توحید الوهیت نه مسله شروع شو او دینه منل د مکی مشرکانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوس ګوره ابو جهل وې زمکه عثمانون الله پیدا کړی ابو لهب هم دا خبره کې زمکه عثمانون الله پیدا کړی رزق هغه ورکې مرګ باغ راولي نظام هغه چلی او که توحید او لا اله الا الله مطلب صرف دی نو بیا خدای موحد دی نه هغه ګوره زمونږ د وخت د مشرکانو نه خپویدو په لا اله الا الله باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صفا په ډیرې باندې ودرېدو اعلان وکړو و یو کلمه ته خیم کتا سوې عرب او عجم بستاسو محتاج الله بدل په دنیا او په آخرت کې عزتونه درکړي او څه خوشاله شو ولا کوم کلمه وی وایم انت لا اله الا الله اغه زمون نه خپوي دا کنه نن سبا د مشرکانو ابو جدا خو مونږ وی لا اله الا الله سمک الله په کړه اسم الله خو مونږ ناغو دي سو خندل یو بلته وکړو اجعل الاليه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب دی لیونی ته ګوره وې دې و چې ټول معبودان پرې دي او صرف د الله بندگی کوي ګوره په لا اله الا الله باندې وې پویدو چې دا مطلب دی که مطلب دی چې خالق او رازق الله دی دا خو غوي منل خو لا اله الا الله به ویلې وکنه او ویلې به پیغمبر ته چې ته اوس دعوت راکې ستاسو د پیدایش نمخ کوم زموږ د عقیده و د سې دعوت ته موږ لا اله الا الله دا هم منو چې پیغمبر وته وی لا اله الا الله نغوی په معنی باندې پوښو چې لا معبود بحق الا الله نشتی یو معبود په حق باندې مگر یو الله بس ابو لهب غصه شو دا وته وی تبا لك تباشوي علي هذا جماعتنا دې پر دې موږ جمع کړی نو دا خو وی نوی چې معبود یو دی ټیک اختلاف جګړم په دې کې روانه و په دې بل کې جګړه نه وګوره په ربوبیت کې خو مني مسله ټوله په دې کې روانه و او شیخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله چې کوم کتاب دی په دې کې موضوع دا توحید دی توحید کم توحید الوهیت او بل نوم یې دی توحید عبادت دې توحید عبادت مو او توحید الوهیت په نسبت الله ته چې نسبت کې توحید الوهیت چې بنده ته نسبت شو سره توحید عبادت یعنی بنده چې کوم عبادت کوي د دې نه بعد دریم قسم توحید دا به ذکر کو بیا ان شاء الله پر روان درس کې به دا کتاب مسلې شروع کو دریم قسم توحید دی توحید الاسماء والصفات خود دې نه مخکې چې توحید اسماء او صفات شروع کو زدا خبر واضح کول غواړم او به د بیانوم چې خسته ذهن کې کینی په توحید ربوبیت او په توحید الوهیت کې څه فرق دی ناولنې فرق دا دی چې توحید ربوبیت کلمه د رب ټکی د رب ناغسته شي رب او توحید الوهیت ته ناغسته شي الہنا دیمه مسله توحید ربوبیت د الله د کارونو سره تعلق ساتي او توحید الوهیت ته د کارونو سره تعلق ساتي د انسانانو د کارونو سره چې هغه عبادت سلورم فرق توحید ربوبیت چې یوازې ومنو نو اسلام ته به نشي ننوته او توحید الوهیت چې دی ومنو مسلمان شي د یو فرقونه ځان سره یاد ساتي ورخه یو فرق دا شو بل چې توحید ربوبیت الله یو غنل الله په کارونو کې توحید الوهیت الله یو غنل د بندگانو په کارونو کې د بندگانو په کارونو کې خدا خبره ساتي توحید ربوبیت چې منی نو لازم دی چې توحید الوهیت ومني څنګه اوس یو سره دی وی الله خالق دی الله رازق دی الله مرګ جون راولي او د هر څه الله کوي نو په دې لازم نه چې د الله بندگی وکي لازم دی لازم پیدا خو کې دي چې وې نه کې لکه څنګه چې مشرکان دي منی خو لازم کار نه کوي او توحید الوهیت چې منی نو لازم به توحید ربوبیت منلې هغه به منلې بیا پای کې دن نه دی څنګه لکه استاد مسعود منځو کو عبادت ته وګړه عبادت ته وځي رچو د الله دی کو د توحید الوهیت ته تا ولې الله بندگی وکړه
ځکه چې الله خالق دی، رازق دی، مالک دی، دا دی دا دی. نو په توحید اولوهیت کې دنه کم توحید راغی؟ ربوبیت. نو دا کې دی نشي چې وسړی دا وایي چې زه اولوهیت منم او ربوبیت نه منم، دا نشي کېدی، دا نشي کېدی. خدا کې دی چې ربوبیت مني او اولوهیت نه مني، دا کې دی شي. نو به خبره تاسو ورسېږي کنه، واضح دي کني واضح. نو زه ان شاء الله الله به توفیق سره د دین زیات وضاحت کولو ته تیار یم الحمدلله، او په هر طریقې واضح کول شم د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره. او الله په دې باندې کومه د صرف او صرف تاسو سره محبت ته د الله د رضا لپاره، او صرف او صرف دې لپاره چې تاسو د جهنم نه بچ شئ او جنت ته لاړ شئ. وګوره دې ټیم کې زم چکرې لګولای شم او زم کور کې کېناستې شم د وړو سره، او دې ټیم کې زغم خادیانم کولای شم، او زه ډېر څه کولای شم. خدا سب دې لپاره چې د ملګرو ته د الله سبحانه وتعالى دین واضح کو، عقیده او توضیح کو. او دا کومه مسلې چې ماته اوس بیان کړې، نو د دې مسلو قدر کوئ، د دې مسلو قدر کوئ. دا ګوره د ډیرو کتابونو راوستې شي مسلې دي. توحید الاسماء والصفات، او په دې باندې خبره ختمه کو. دا دریم توحید دی. توحید څه شي؟ اسماء او صفات، د الله نومونه او د الله صفاتونه. دې څه مطلب دی؟ مطلب دا دی ایمان راوړه په هر هغه نوم او صفت باندې چې په قران کې دی او په څه کې دی، په صحیح حدیث کې. دا ټکه وسه لګي په صحیح حدیث کې. نو الله چې ځان لکم نوم یې خو دی، هغه نوم ولمنګم منو، کم صفت چې ځان د لپاره ذکر کړی دی منګم منو، په حقيقي معنی سره منو، کیفیت نه بیانو، تشبیه د مخلوق سره نه ورکو. دې خبره ته وکړي خلک موږ ډېر بهتانونه لګي چې خبره ته واستوازی شي. ایمان په حقيقي معنی لرو دغه صفت، کیفیت نه بیانو، تشبیه مخلوق سره نه ورکو، او نه د دې صفت نه د دې هغه معنی لري کو. څنګه؟ یو مثال په لدر کې خبره به تخوازی شي ان شاء الله. په قران کې الله سبحانه وتعالى وایي بل يداه مبسوطتان، دا الله دوله سونه پراخه لا سونه دي، پراخه چې په مخلوق باندې د نعمتونو راوري. اوس د دین یو مسله ثابته شو چې د الله لا سونه شتي. دا خو الله وی کنه، ما خو نه دی ویلي کنه، بل چا نه دی ویلي. د الله په کلام کې په سورۃ المائده کې چې د الله لا سونه دي، سودی دو دی، یداه دو دی. ید په عربی کې څه ته وایي؟ لاستا. نو اول کار موږ دا وکړو چې ایمان مراوړو په دې خبره چې د الله لاسونه شته. دویم کارم دا وکړو چې په حقيقي معنی ومنو چې د ید مطلب څه دی؟ لاس. دریم نو چارته وی د الله څنګه دی، موږ نه په څنګه کې به خبرې نه کی. کیفیت چې ته معلوم دی، الله ته معلوم دی. تشبیه نه کو د خالق او د مخلوق. یو سره نو ته چې وی چې لاس، نو تشبیه دی ونه کړ، لاس خو زمام شته او لاس د الله مشتي، نو دا خو دې موږ یو شان نه کړو. موږ نه، ته خو د خالق او د مخلوق خبره کې وګ ستاشتي کې نشته. تاسو ته وګ شته او وګ د اتشتي کې نشته. تاسو وګونه یو شان دي، اتی تاسو یو شان دي. مخلوق د مخلوق په شان نه دی، نو مخلوق د خالق په شان څنګه شو؟ غوږ د میګیم شتي، غوږ د اتیم شتي، یو شان دي، یو شان غوني. هغه دواړه مخلوق دي. نو چې مخلوق او د مخلوق په صفت کې د زمکه اسمان فرق دی، نو بیا د خالق او د مخلوق د صفاتو په منځ کې به څومره فرق دی. نو د الله لا شتي، مو خدای نه دی چې زموږ د لاس په شان لاس شتي، حاشا وکلا، الله دې نه پاک. خو په دین ایمان په دې راولې چې الله راته ویلي چې زما لاسونه شتي. نو بیا بس وي گمراه وي د لاس مطلب دی طاقت. اوس ګور حقيقي معنی ولا سکړه بدل کړه د ظلم وکړو چې دا یو چم د معنی نه کړ. نو به راګیر ک تو راګیری او ان شاء الله دې تفصیل به خمر کې راشي. بل یداه مبسوطتان، د الله دوله سونه پراخه. نو دې سمته چې الله دوه طاقتونه، دا خو معنی غلطه شو.
نو په هر ځای کې به دوی پساوي. نو توحید الاسماء والصفات به برته سو کوی څه مطلب دی؟ تکییف نه بغیر د تکییف یعنی کیفیت بیانولو نه، بغیر د تشبیه نه چې الله دسی دی، بغیر د مثالونو بیانولو نه، بغیر د معنی بدلولو نه، بغیر د معنی د ختمولو نه، موږ د الله سبحانه وتعالی نومونه او صفات دا موږ منو. د درې قسمه توحید د سلورمې نشته، درې د سلورمې نشته. بعض مولیان نن سبا لګي دی یو د توحید حاکمیت چې حاکم به یوازې الله ای. نو دی عالم زیاته په دی وکړو چې یو مسله د سلفو د وخت نه روانه د متفقه ته پکې نن سلورم قسم ولې راو باسي. دوی مت دا کار په دی باندې کمزور وکړو چې د توحید حاکمیت خو بدو کې دنه پروت دی کنه. حاکم څوک دی؟ فیصله کوونکی څوک دی؟ الله دی. دا به کوم توحید کې راځي؟ توحید ربوبیت کې راځي. ها په توحید الوهیت کې مرাজি څنګه چې تبه حاکم منی عبادت شو کنه. نو په توحید ربوبیت کې هم دی یو طرف نه راغی او د بل طرف نه بس کې راغی. په توحید الوهیت کې نو څه ضرورت ته چې تا پکې نن سلورم قسم ډیر کو، څه ضرورت ته چې تا پکې نن سلورم قسم ډیر کو. د بعض علما دا تقسیم کوي، یو به توحید حاکم بل وی توحید متابعه، خدای تقسیمونه د زیاتې کول. تقسیم په دغه پر خوده په کار کوم چې سلف صالحینو هغه کړه د قران او حدیث پر نه کې هغه الحمدلله اکم تقسیم چې بیان کړي پای کې چې کم قسم توحید بیان په دغه دریو کې دن راځي. کم قسم توحید چې بیان هغه په دغه دریو کې دن راځي. په دې باندې به اکتفا وکړو ان شاء الله. پر روان درس کې به د دې مبارک کتاب اولنې باب شروع کوو چې د انسانانو د پیدایش مقصد څه دی، او دا غینه مخکې به یو خبره ذکر کوو. اما خو اراده دې درس کې وخت ټیم نشتی. هغه دا چې باز خلک په موږ باندې د اعتراض کوي، وي تاسو وایي توحید او توحید، د توحید ټکي ماته په قران کې وخایو، د توحید ټکي وي په قران کې وخایا، د قران کې نشتی. او زه تاسو له ټیم در کوم جواب ته ټیم دی د توحید ټکي په قران کې پیدا کیږي. ان شاء الله دا مسله به تم پر روان درس کې واضح کومه. بعض شبهه نور مشتي دي صوفي او قبر پرستو توحید مبارک هغه ذکر کوو. به کتاب شروع کوو. الله سبحانه وتعالى دې موږ په کې په قران او حديث باندې، او الله سبحانه وتعالى دې موږ د توحید په عقیده باندې د مرګ پورې قائم او دائم لري. او الله سبحانه وتعالى دې زمون په ملک زمون په معاشره او قوم کې د توحید عام کی. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.